د طالبانو حکومت د کابل لپاره نوی والي وټاکه. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو جزئیاتو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت مولا محمد عیسی اخوند د کابل د نوي والي په توګه ټاکلی دی. د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندزاده د کابل د نوي والي د ټاکل کېدو حکم ورکړی دی. تر دې وړاندې شیخ ندا محمد ندیم د طالبانو د حکومت د کابل والي و. نوموړی اوس د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی دی. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.